له ډوډۍ وروسته انګړ ته ووتل. په شنه چمن کې د مرمرو له تیږو کوچنی حوض جوړ و. په حوض کې رنګه ماهیان ګرځېدل. میرویس خان د چایو پیاله ور واخیسته. څو کسان ترې راوګرځېدل. میرویس خان خبرې کولې، نورو سرونه خوځول. میرویس خان 2-3 ځله دیوان بیګ ته وکتل. د شرابو جام یې په لاس کې و. دته یې وچې سترګې نیولې وې، ټنډه یې تروه ښکارېده. مخستان پر 2 آسونو پورې تړلې بګۍ راغله. میرویس خان او د هغه ورور یحیی خان یې بالاحصار ته یوړل. میرویس خان دریڅې ته ودرېد. لا هم په ځینو کورونو کې رڼا ښکارېدله. ورور یې په خندا وویل: څنګه لالا، ستا نقشه خو مې سمه عملي کړه. میرویس خان ورغی، پر کټ کېناست، سترګې یې ځلېدلې. مسک شو. د خپل ورور پر اوږه یې لاس کېښود. ویې ویل: ما 3 کارونه در سپارلي وو. اصفهان ته د اصیل باز رالیږل او د دیوان بیګ د وراره نیول او خوشي کېدل پوره شول، خو دریم یې لا پاته دی. لوی مفتي ته دې څه راوړي دي؟ پیسې او قیمتي سوغاتونه دې څنګه کړل؟ ورور یې په بیړه وویل: لوی مفتي ته مې پخوانۍ تسبیح پیدا کړې، ډېرې قیمتي دي. هره دانه یې له اصیلې فیروزې جوړه ده. تسبیح او نور قیمتي سوغاتونه له بلوڅ ملګري اخیستی شي. میرویس خان د خپل ورور اوږه ټینګه کړه. یحیی خان وویل: باز مې په اسانه وموند، بس ترکمنو ته مې یو څوک پسې ولېږل، خو د دیوان بیګ د وراره نیولو ستړی کړم. غلی شو. ویې ویل: له محمد خان بلوڅ نه مې مرسته وغوښته. هغه 40 سپاره برابر کړل. ستا د راکړو معلوماتو له مخې مو 8 ورځې په هغه غره کې تېرې کړې چې د دیوان بیګ د وراره کاروان پرې راته. یو سهار د اوښانو زنګولې وشرنګېدې، سرونه مو پورته کړل. کاروان په تنګه دره کې روان و. محمد خان ته مې ویلي وو چې ټول ژوندي غواړم. ملګرو هوایي ډزې وکړې، تعداد یې ډېر و. کاروان وورېد، لاسونه یې پورته کړل. دوی مو یوې زړې کلا ته بوتلل او ستا له هدایت سره سم مو په ګېډه ماړه ساتل. میرویس خان وویل: د کندهار وضع څنګه وه؟ یحیی خان سوړ اسویلی ویست. د ګورګیني ظلمونه له حده واوښتل. میاشت مخکې د ګورګیني یوه عسکر کومې ښځې ته لاس ور اچولی و. کلیوالو وواژه. ګورګین سلامت کلی تر تیښ تېر کړ. میرویس خان وویل: وسلې مو څنګه کړې؟ تر اوسه مو ایله 1.5 ټوپکه پیدا کړي دي. د جنگي کلا د ډیپو واک له ګورګین سره دی. یو ټوپک هم نشي ترې راایستی، خو له مغولو او تزاري روسیې څخه په ډېره سخته خال وسلې راوړو. غلی شو. ویې ویل: لالا، نور د ګورګین ظلم له حده تېر شو. 2.5-3 ځله ځوانان دې ته تیار دي چې پر جنگي کلا حمله وکړي. میرویس خان وویل: بیړه مه کوئ، تر اوسه لا وخت شته. میاشت وته یو ځل اعتماد الدوله بالاحصار ته ورغی. له میرویس خان سره یې ولیدل، خو ټولې خبرې د ښکار په اړه وې. د میرویس خان لخوا د ورکړل شوي باز په صفت نه مړېده. دیوان بیګ هم میرویس خان ته 2 ځله خوندور خواړه ورولېږل. ده له میرویس خان څخه بخښنه غوښتې وه چې د ډېرو مصروفیتونو له لاسه یې لیدو ته نشي ورتلی. میرویس خان لوی مفتي ته قیمتي تسبیح هم ورلېږلې وې، خو د هغه درک نه و. میرویس خان له خپل بلوڅ ملګري څخه وغوښتل چې اعتماد الدوله، دیوان بیګ، لوی مفتي او ځینو نور درباریانو ته وریښمینې چپنې، هندوستاني قیمتي ټوټې او نورې ګران بیه ډالۍ ورولېږي. وخت ووت، هوا سړه شوه. له لومړۍ واورې سره یې کوټې ته بخارۍ راوړه. میرویس خان به ډېر وخت کړکۍ ته ولاړ و. د کورونو له دودکشو څخه به تور لوګي پورته کېدل. شاوخوا غرونه تک سپین ول. یو سهار حسن قلی ورته وویل چې په دې ورځو کې د سپه سالار په کور کې لویه جلسه جوړیږي او د دربار ټول مقامات د صفوي حکومت د حدودو په ستونزو خبرې کوي. میرویس خان ته دا جلسه مهمه ښکاره شوه. دیوان بیګ ته یې احوال ورولېږه چې دی هم دې جلسې ته ور وبولي. خو د دیوان بیګ ځواب منفي و. ویلي چې په دې جلسه کې د میرویس خان ګډون بې ګټې دی. میرویس خان اعتماد الدوله ته لیک ولېږه. وی لیکل چې د کندهار او شاوخوا سیمو ستونزې تر نورو ښې رامعلومې دي. د مشورې لپاره به تر ما بل وړ څوک پیدا نه کړي. یو ورځ یوه ګاډۍ راغله او میرویس خان یې د سپه سالار کور ته بوت. کور ښکلی و. د مرمرو ستنې یې درلودې. له دیوالونو یې سلامت ګچینې هوسۍ راوتلې وې. میرویس خان دوهم منزل ته وخوت. لویه کوټه له درباریانو ډکه وه. میرویس خان ټولو ته لاس ورکړ او د اعتماد الدوله تر څنګ کېناست. د ناستو کسانو څېرې یې تر سترګو تېرې کړې. نوې وې. یوازې 3-4 کسان یې د دیوان بیګ په مېلمستیا کې لیدلي وو. اعتماد الدوله ودرېد. میرویس خان یې ناستو کسانو ته معرفي کړ. وروسته یې د راغلو کسانو نومونه واخیستل. میرویس خان پوه شو چې ناست کسان د صفوي حکومت مهمې ستنې دي.
له معرفي وروسته سپاسالار ودرېد. ټولو ته یې ښه راغلاست ووایه. ویې ویل چې میرویس خان یې تر دې دمه نه و لیدلی، خو صفوي حکومت ته یې د هغه د لویو خدمتونو په اړه ډېر څه اورېدلي وو. دروازه خلاصه شوه. دیوان بیګ د ناوخته راتګ له سببه بښنه وغوښته. کېناست، خو کله چې په میرویس خان یې سترګې ولګېدې ټنډه یې تروه شوه. د غونډې په پیل کې سپاسالار اوږدې خبرې وکړې. د صفوي حکومت د حدودو ځینې برخې یې یادې کړې. ویې ویل چې خلک یاغي شوي دي، خو کله چې د ایران په شمال کې د لزګي سنیانو یاغیتوب یاد کړ، وزیر اعظم فتح علي خان دغستانه یې په خبرو کې ورولوید او په غوسه یې وویل چې خبره دومره مه لویه وه، هیڅ هم نشته. یوازې څو کسانو د مالیې له ورکړې انکار کړی او دا دومره لویه خبره نه ده چې لزګیانو په ټول قوم پسې د یاغیتوب ټک وتړي. خو سپاسالار په خبرو کې ورولوید. په غوسه یې وویل چې صفوي حکومت ته یوازې سنیان ستونزې جوړوي. ویې ویل چې په بام او کرمان کې هم بلوڅو بغاوت کړی. د سپاسالار دې خبرې یو بل رنګه تور سړي ته خوند ورنه کړ. پاڅېد. ویې ویل چې دا خبرې په مذهب پورې مه تړئ. په مرکزي ایران کې هم پاڅونونه شوي دي، خو اوسېدونکي یې شیعه دي. یو سړی ودرېد. په غوسه یې وویل چې شیعه به ولې د خپل شیعه حکومت پر ضد قیام کوي؟ ټول فساد په سنیانو کې دی. په کوټه کې شورماشور شو. ټولو سنیانو ته د ملامتۍ ګوته ونیوله. یوازې وزیر اعظم فتح علي خان داغستاني او لارنګه تور سړي د سنیانو ملاتړ کوه. میرویس خان وپوهېد چې په دې 25 کالونو کې یوازې همدا 2 کسه سنیان دي. وروسته خبره لا پسې جنجالي شوه. پر یو بل یې تورونه ولګول. هر یو بل ملامتوه چې صفوي حکومت ته صادق نه دی. خبره تر دې هم واوښته. غلاوې یادې شوې. د مالیې د پټېدو او د کاروانونو د وهلو خبرې منځته راغلې. جلسه بې نظمه شوه. د خبرو وار نه کېده. میرویس خان غلی و. دی پوهېده چې د صفوي حکومت په دننه کې څومره ژور اختلافات موجود دي. سپاسالار څو ځله د نظم د راوستلو کوښښ وکړ، خو بریالی نه شو. وزیر اعظم خپله چپنه ورټوله کړه، ودرېد. د سپاسالار رنګ زیړ شو. له وزیر اعظم یې په ډېر احترام وغوښتل چې جلسه پرې نږدي، خو د وزیر اعظم خبره یوه وه. ویلي چې په دې غونډه کې ده او د ده قوم ته سپکاوی شوی. سپاسالار ټینګار وکړ. وزیر اعظم کېناست. میرویس خان پوهېده چې په صفوي حکومت کې تر شاه حسین وروسته وزیر اعظم دوهم لوی قدرت دی. اعتماد الدوله په لوړ غږ وویل: هیله کوم غلي شئ، موږ یو بل پیژنو، تل مو همدا حال وي. خو میرویس خان لومړی ځل زموږ جلسې ته راغلی، دی به څه وایي؟ ټول غلي شول. وزیر اعظم وویل: میرویس خان د سنیانو له سیمې راغلی دی، په حقایقو پوهېږي، دی به د خپلو خلکو کیسه راته وکړي. میرویس خان ودرېد. دی پوهېده چې د خپلو نقشو د عملي کولو لپاره یې دربار ته نږدېوالی څومره ضرور دی. دا هم ورته معلومه وه چې تر دې ځایه په سخته راغلی دی او وړه غلطي به یې ټوله خواري ور ډوبه کړي. ځکه یې د درباریانو د راجلبولو لپاره له هوښیارۍ کار واخیست. صفوي حکومت یې خپل وګاڼه. د هند مغولي حکومت، تزاري روسیه او عثماني امپراتوري یې یاد کړل. ویې ویل چې دا ټول تر ایران راتاو دي او د صفوي حکومت د ځینې سیمو د نیولو نقشې کاږي. نو د قوم او مذهب خبرې مو کمزوري کوي او ښه دا ده چې د یوې سیمې او یو قوم پر ځای عمومي فکر وشي. وروسته یې د ګورګین خبره راواخیسته. میرویس خان پوهېده چې ګورګین په دربار کې د ګورجي دیوان بیګ غوندې ډېر پلویان لري، خو دا هم ور معلومه وه چې د ځینو کسانو نه خوښېږي. فکر یې وکړ چې له ډېرو درباریانو سره یې لاش نخت کمزوری دی او که په پیل کې د ګورګین له ظلمونو پرده پورته کړي، په خپل راتلونکي پلان کې به بریالی نه شي. ځکه په احتیاط غږېده. اول یې د ګورګین صفت وکړ. ویې ویل چې په کارونو کې قاطع انسان دی، ښه مدیریت لري او په خبره پوهېږي. وروسته یې خبرې بلې خواته یوړې. په ګورګین ونه لګېد، خو د هغه له کلانتر یعنې ښاروال او ځینو نورو قمندانانو یې ښه خوله ونه وهله. ویې ویل چې د ځایي اوسېدونکو دود او کلتور نه دی ور معلوم، په ژبه ورسره نه پوهېږي، د خلکو مذهب او ناموس ته په سپکه ګوري. همدا علت دی چې ځینې سیمې یاغي شوي دي او د مالیې له ورکړې یې انکار وکړ. میرویس خان روانه او فصیحه ژبه درلوده. د ده د خبرو پر وخت ټول کسان غلي ول. کله چې کېناست تالار چکچکه ونیوه. میرویس خان وپوهېد چې خبرې یې پر ځای وې. که یې له یوې خوا ګورګین ستایلی و، خو له بل لوري یې په ډېر ماهرانه ډول د هغه غندنه کړې وه. د ناستو کسانو تندي هوار ښکارېدل. یوه خوا هم خفه نه وه.
وروسته د هغو سیمو په اړه خبرې وشوې چې د مالیې له ورکړې یې انکار کړی و. جلسه بیرته ګډه وډه شوه. یوه له رنګه سره سړي د خزانې وزیر ته وویل چې د زوی په واده کې د 10,000 کسانو ته ډوډۍ ورکړه، زوم ته د قیمتي کور واخیست، لور دې په زرو کې پټه کړه، دا پیسې له کومه شوې؟ د مالیې د وزیر تور مخ له غوسې شین شو. مقابل لوري ته یې سپکې خبرې وکړې، عیاش یې وګاڼه. ویې ویل چې په یوه میاشت کې یې 10 باکرې مینځې واخیستې. دواړه ودرېدل خو نورو سره بیل کړل. خو د مجلس پای ښه و، د ټولو ګټه یوه وه. په دې اړه وغږېدل چې له پاچا سره باید د دوی د حقونو د ډېرېدو په باره کې خبرې وشي. له رسمي غونډې وروسته ډوډۍ تیاره شوه. میرویس خان ځان وزیر اعظم ته ورنږدې کړ. له خبرو یې وپوهېد چې له دیوان بیګ او نورو ګرجي افسرانو کرکه لري. د چایو پر وخت له اعتماد الدوله سره وغږېد. میرویس خان ته معلومه شوه چې دی له وزیر اعظم او سپهسالار سره ډېر جوړ دی، خو له دیوان بیګ څخه یې ښه خوله ونه وهله. میرویس خان پوهېده چې دیوان بیګ هم په دربار کې لوی قدرت لري. میرویس خان ته په دربار کې د دوو متضادو ډلو موجودیت مهم و. په اسانۍ مخکې پکې تلای شوی. د له اعتماد الدولت څخه وغوښتل چې له پاچا سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. وخت ووت. میرویس خان د ډیرو کسانو زړونه خپل کړي ول. ځینې درباریان به زندان ته ورتلل او له میرویس خان سره به یې مشورې کولې. یو ځل اعتماد الدوله ورغی، ویې ویل چې له پاچا سره یې د میرویس خان د لیدنې زمینه چمتو کړې وه، خو دیوان بیګ دا ملاقات د پاچا د وخت ضایع کول وګڼل. اعتماد الدوله وویل چې دیوان بیګ ته د ګورګین یو لیک را رسېدلی دی. لیکلی دي چې میرویس خان هوښیار سړی دی، مخه یې ونیسه، له پاچا سره به یې لیدنه زما په ګټه نه وي. د ژمي په وروستیو کې یوه بله جلسه جوړېده. میرویس خان ته دا جلسه ډېره مهمه وه. د صفوي حکومت ټول مهم کسان ورته راتلل. پاچا ته یې باید د خپلو تر کنټرول لاندې سیمو په اړه معلومات ورکړي وای. میرویس خان اعتماد الدوله ته لیک ولېږه. په ځواب کې یې ورته لیکلي وو چې دی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې میرویس خان دې جلسې ته ور وبللی شي. خو یوه اونۍ وروسته یې بښنه ترې وغوښته. لیکلي یې وو چې دیوان بیګ ستونزې ورته جوړوي، هغه نه غواړي چې میرویس خان په دې جلسه کې ګډون وکړي. دی هم لیکلي وو چې دیوان بیګ له هغه چا سره جوړ دی چې د دې غونډې د نظم او جوړېدو مسؤلیت لري. میرویس خان سپهسالار او وزیر اعظم ته لیکونه ور ولېږل، خو دره کې معلوم نه شو. یو سهار حسن قلي د غونډې دقیقه ورځ ورته وویله. غونډه د نوروز په ورځ جوړېده. میرویس خان کړکۍ ته ودرېد. په ځینو کورونو کې د بادامو د ونو سپین ګلان ښکارېدل. دی مایوسه و. ډېر فکر یې وکړ، خو چاره یې نه لیدله. نوي کال ته یوازې 3 ورځې پاتې وې. درب شو، غولی ولړزېد. میرویس خان په بیړه کېناست، سترګې یې وموښلې. د بلایسر خواته پرې شوې دریڅې ته ودرېد. تیاره وه. له دوهم درب سره د بلایسر د دیوال پر سر سره لمبه راوګرځېده. څو نور توپونه هم تش شول. میرویس خان بیرته پر کټ پرېوت، سترګې یې پټې کړې. دی په دې نیمه شپه کې د توپونو د ویشتلو په راز پوهېده. حسن قلي د صفوي حکومت له مراسمو خبر کړی و. نوی کال د توپونو په دربا پیلېده. میرویس خان خواشینی و. د په یوه مهمه جلسه کې ګډون نشوی کولی. تر سپېده چاوده یې سترګې پټې نه شوې. لمونځ یې وکړ. له چایو وروسته یې تودې اوبه راوغوښتې. ولمبېد، جامې یې بدلې کړې، اوږد وغځېده. غرمه یې ډوډۍ ورته راوړه. یوه ګوله یې هم تر ستوني نه تېرېده. ماسپښین دروازه خلاصه شوه. په بیړه کېناست، سترګې یې وځلېدې. وزیر اعظم جلسې ته ورغوښتی و. د شاهي ماڼۍ عمومي دروازه د ګارډ 2 عسکرو پرانیسته. پراخ شین ځای و. د سړک دواړو غاړو ته د ناجو ونې ولاړې وې. په چمن کې هوسۍ ګرځېدې. ورهاخوا د یوه طاووس ببره رنګه لکۍ لمر ځلوله. میرویس خان د ماڼۍ تر مخ له بګۍ ښکته شو. د دروازې دواړو غاړو ته د 2 زمریانو ډبرینې مجسمې جوړې وې. د زمریانو له خولې رڼې اوبه بهېدلې. میرویس خان ماڼۍ ته ورننوت. اوږد دهلیز پر سرو غالیو فرش و. په دیوالونو کې یې ښکلې منظرې رسم شوې وې.
یو ګارد دروازه ورته خلاصه کړه. په هسک او لوی سالون کې ګڼ کسان ولاړ ول. وزیر اعظم، د خزانه وزیر سپاسالار اعتماد الدوله او څو نور کسان مخې ته ورغلل. ستړي مشې یې توده وه. میرویس خان د نوي کال مبارکي ورته وویله. سترګې پر دیوان بیګ او ګورګین ولګېدې. مخکې ورغی، لاس یې ورکړ، خو د دیوان بیګ او ګورګین ګوتې مړې وې. میرویس خان شاوخوا وکتل. د سالون په بر سر کې لوړه ایښودل شوې طلایي رنګه څوکۍ تشه وه. خدمتګاران راغلل، چای او مختلفې وچې میوې یې راوړې. وړه دروازه خلاصه شوه. یو تکه تور سړی راغی، په لوړ غږ یې وویل: علي حضرت تشریف راوړي. ټول غلي شول. لومړی د ګارد 2 عسکر راغلل او د طلایي رنګه څوکۍ شاته ودرېدل. شاه حسین په ونه لوړ سړی و، صاف سپین مخ یې درلود، پر سر یې طلایي تاج ایښی و. شاه حسین په طلایي رنګه څوکۍ کېناست. په سالون کې ټولو ولاړو کسانو تعظیم وکړ. په پیل کې د ښار لوی مفتي غاړه صافه کړه. پاچا ته یې د نوي کال مبارکي وویله او له خدایه یې ورته اوږد عمر او خوشحاله ژوند وغوښت. وروسته وزیر اعظم د خبرو اجازه واخیسته. بخښنه یې وغوښته چې پاچا ته په دې نوي کال کې ښه خبرونه نه لري. ده د صفوي حکومت ځینې یاغي سیمې یادې کړې او ویې ویل چې خلکو پاڅون کړی. بیا د خزانې وزیر خبرې وکړې. له والیانو یې نهیلي وښوده. ویل یې چې د پخوا په څېر پوره مالیه نه رالیږي. د مرکزي حکومت د خزانې خونده نشته. وروسته ځینې والیانو خبرې وکړې. د دوی په خبرو کې هم ناامیدي ډېره وه. ځینې سیمې یې له لاسه وتلې ګڼلې، خو په ټولو والیانو کې یوازې ګورګین ډاډه وغږېد. د ځان ستاینه یې وکړه. ویې ویل چې مالیه پر وخت راټولیږي، هیڅ ستونزه نشته او د ده تر حاکمیت لاندې سیمې خوندي دي. د خزانې وزیر یې په خبرو کې ورولوید او ویې ویل چې تیر کال د ګورګین خان لخوا حکومتي خزانې ته 100,000 تومنه هم نه دي راغلي. د ګورګین رنګ سور شو او د خزانې وزیر یې په دروغو متهم کړ. په دربار کې ګنګوسې شوې. ډېرو کسانو د خزانې د وزیر طرفداري کوله، خو دیوان بیګ او ځینې نور د ګورګین پلویان ول. شاه حسین غلی ناست و. سترګې له خوبه ډکې ښکارېدې. کله کله به یې اوږد ارګمی وایست. وزیر اعظم ټول کسان آرامۍ ته راوبلل. وروسته یې د میرویس خان نوم واخیست. ویې ویل چې دی د منطقې سړی دی، په واقعیت پوهېږي. د دیوان بیګ او ګورګین رنګونه سره شول. شاه حسین وویل: میرویس خان چیرته دی؟ میرویس خان مخکې ورغی، تعظیم یې وکړ. شاه حسین د هغه د تیرو کارونو او صفوي حکومت ته د صداقت ستاینه وکړه. ویې ویل چې اعتماد الدوله په هر څه خبر کړی دی. وروسته یې له میرویس خان څخه د هغه د صحت پوښتنه وکړه. دا یې هم وویل چې 2 میاشتې مخکې د دربار طبیب د علاج لپاره ورلېږلی و. دیوان بیګ تعظیم وکړ. پاچا ته یې وویل چې میرویس خان اوس ښه دی، خو میرویس خان حیران و. دی نه و ناروغه شوی. دی هم نه په زړه کېدل چې ده ته دې کوم طبیب ورغلی وي. میرویس خان له شاه حسین څخه مننه وکړه چې د ده په فکر کې دی. شاه حسین دا هم وویل چې یو ځل یې میرویس خان لیدو ته وروغوښت، خو دیوان بیګ ورته وویل چې ناروغه دی. وزیر اعظم او سپاسالار ته د دیوان بیګ د ټکولو لپاره ښه موقع په لاس ورغلې وه. دوی دې خبره ته پکه وهله. حیراني یې وښوده. ویې ویل چې میرویس خان نه دی ناروغه شوی. پاچا دیوان بیګ ته په غوسه شو. د دیوان بیګ سر وځړېد. وزیر اعظم له میرویس خان د خبرو غوښتنه وکړه. میرویس خان د دې ورځې انتظار ویست. لومړی د کندهار او شاوخوا سیمو په عمومي وضعیت وغږېد. د خپلو خلکو دودونه او رواجونه یې بیان کړل. بیا یې د ګورګین د عسکرو ظلمونه او د خلکو ناموس ته په سپکه کتل یاد کړل. وروسته د ځینو قبیلو د پاڅونونو د علتونو په اړه خبرې وکړې. میرویس خان په خبرو کې وړې وه. خبرې یې هم هوایي نه کولې. دی د اسنادو له مخې غږېده. د هرې پیښې دقیق تاریخ یې بیاناوه. د هغه قومي مشر نوم به یې اخیست چې له محلي حکومت سره یې ستونزه درلوده. د پاڅون ځای، قبیله او علت ټول ور معلوم و. پاچا او ټول درباریان غلي ول. میرویس خان د ګورګین د عسکرو او قومندانانو د ظلمونو په اړه اوږدې خبرې وکړې. وروسته یې ګورګین راواخیست. ویې ویل چې مدیریت یې کمزوری دی. د ده د هر عسکر ظلم او ناروا ده ته راجع کېږي. په کندهار کې له صفوي حکومته دا ډول کمزوري نمایندګي به د لویو پاڅونونو سبب شي. ګورګین ته غوسه ورغله. میرویس خان یې د حکومت پر ضد په بغاوت تورن کړ. خو اعتماد الدوله، وزیر اعظم، سپاسالار دا خبرې بې بنیاده وګڼلې. د میرویس خان تیرې کارنامې یې له سره تازه کړې او ویې ویل چې ګورګین عقدې اخیستی. د میرویس خان پوهه او په خپلو خلکو کې د هغه درناوی او محبوبیت یې نه ورباندې لورېږي. د میرویس خان له خبرو وروسته ځینې نور کسان هم وغږېدل، خو د ناستې تر پایه یوازې ستونزې یادې شوې. یوه هم د حل خبره ونه کړه. وروستۍ خبرې شاه حسین وکړې.
میرویس خان ته د پاچا خبرې حیرانوونکې وې. شاه حسین د فال او پیشګویۍ په اړه وغږېد. ویې ویل چې ځینو فاللیدونکو، ستورو پیژندونکو، د خوب تعبیرونکو او ملایانو ښه زیری ورکړی دی. نوی کال به د صفوي حکومت د غښتلتیا او د دښمنانو د ماتې کال وي. دی هم وویل چې لوی مفتي له کربلا راوړې خاوره دم کړې ده. که دا خاوره د جګړې پر وخت پر خپلو عسکرو وشیندي، دښمن مو نشي لیدلی، زړور پرې ورځي. میلمستیا په بله کوټه کې نیول شوې وه. میرویس خان له وزیر اعظم سره کېناست، خو شاه حسین خپله میز ته ور وغوښت. د ګرګین او دیوان بیګ سترګې رډې راختلې وې، خو میرویس خان د خبرو موقع ونه مونده. شاه حسین له لوی مفتي سره غږېده. پر فال او خوب یې ډېر باور درلود. ځینې ستوري یې په بخت نیولي وو او د لوی مفتي پیشګویي مهمه ورته ښکارېدله.